سلامونه وړاندې کوم. واقعا چې زما خپله اولنی سفر ده امریکا ته یو اس ای ته، او اول ځل مې سی پی ایل هم ده، سی پی ایل د کومې لوبې چې دي، او واقعا چې ډېر زیات خوشحاله یو کله چې په اکشن کې نوم راغی، بیا پکې واخیستل شولو، نو ډېر زیات خوشحاله شوم. بیا هغه نه پس کوم راشد چې واخیست هغه باندې هم خوشحاله شوم چې دواړه یو ځای په سی پی ایل کې شو. زه ګورم په دې تلیفون کې د مینوالو پیغامونه اخلم. زه تاسو که نظر تبصره پوښتنه لرئ له نبي جان څخه وګورئ، دواړه پکې ښکارو. اوریدونکي خورا زیات دي. زه ګورم که کومه داسې د تخنیکي پوښتنې او هغه واخلو چې نبي جان لږ په تخنیکي برخه کې به کرکټ کې راسره وغږېږي. زاهد نایل لیکل لالا ته وایي څلوریزو او شپږیزو ته د منتظر یو، او بل مې ویکټ اخلي لږ ډېر اکشن کوه بیخي وایي آهسته آهسته وایي، کله چې ویکټ اخلي وایي داسې جوش او خروش کې هغه د کرکټ په اصطلاح وایي اکشن کوه. څه ورته وایي؟ نه، یار چې خپل اکشن هغه کېږي نه هغه اوسي، یعنې هغه اول نه موږ پلان کړی نه چې دا کس اورډر زه به دا اکشن کوم. هغه یو نیچرلي هغه خوی خاصیت سره یا یو پلیر عادت جوړ شوی خپله، نو هغه کېږي، نارمل کېږي، خپله کېږي. بس موږ ته زما یو سمپل اکشن دا دومره خاص نه دی. زه بیا داسې وایم، زه وایم ویکټ یې واخله، خیر دی که اکشن یې ونه کوې، خو مهمه خبره دا ده چې ویکټ یې واخله. اصلي خبره هماغه ده. احسان صافي لیکلي دي چې ټوکې کړې ده، وایي راشد خطرناک لوبغاړی دی، ورسره مخامخېږي، احتیاط کوه ورسره. واقعا چې راشد نن سبا تیر څو کاله کېږي ډېر ښه پرفارمنس یې کوي. هم د افغانستان لوبې چې څومره مې تقریبا 40 نه تر 50% د راشد رول یې پکې میچ کټل کې، او بیا هغه نه پس کوم لیګونه کې چې اوس دی لوبېږي آی پی ایل کې وګورئ پرفارمنس یې کړی. اوس نن سی پی ایل شروع کېږي، نو ډېر ښه پرفارمنس دعا به مونږ هم ورته کوو چې ښه پرفارمنس وکړي. هغه نه پس بي پي ایل کې سلیکټ شوی، دواړه په یو ټیم کې یو مونږ، نو کوشش کوو چې دواړه ښه پرفارمنس وکړو او ټیم فاینل ته ورسو. هلته هم بیګ بیش کې کانټریکټ شوی ده، هلته هم ښه پرفارمنس ورته غواړم. په دې راته وغږېږي چې په سی پی ایل کې ستاسو او د راشد او آی پی ایل کې ولوبېدئ، تاسو بیګ بیش یاد کړه، بنګلادیش لیګ کې لوبېږئ، دغه که ټولې خبرې راټولې کړو، دا افغانستان ته څه پیغام لرلی شي، د افغانستان د کرکټ آینده ته، هغو ځوانانو ته چې تاسو ورته یو آیډیل یې، تاسو تعقیبوي، لوبې کوي، یو غواړي چې نبي شي، راشد شي، حمید حسن شي، شهزاد شي، هغوی ته تاسو دغه لوبو نه څه شی وړئ بیرته افغانستان ته؟ جعفر صاحب رښتیا هم یو ډېر غټه لاسته راوړنه د افغانستان د کرکټ تاریخ کې چې موږ دا دومره لیګونه کوو، نو هم د افغانستان هم نوم پکې یادېږي، هم زمونږ کوم ټیلنټ د افغانانو هغه پکې ښودل کېږي او دنیاوالو ته ښودل کېږي چې افغانان دومره ټیلنټ لري. نو کوم چې موږ ینګسټر دي هغه هم دې نه زده کړه کوي، هم موږ ګوري زموږ ټول هغه کوم پرفارمنس چې دوی په ذهنو کې پروت وي، نو هغه ورته بار بار یادېږي. نو یو ښه لوبغاړي تر جوړېدی سي، او کوم مونږ چې دلته کوم زده کړه کوو هغه لوبغاړو سره لوبې کوو، هماغه لوبغاړو ته، هغه غټ غټ لوبغاړو ته چې هغو ته مونږ بالینګ کوو، په دا سخت وختو کې مونږ بیا بالینګ کوو یا بیټینګ کوو، هماغه زده کړه ده ټوله. هماغه زده کړه مونږ بیا خپل وطن کې چې کومه اکیډمي یا زموږ خپل دا لوبې وي د نیشنل ټیم، نو هغه ډېر زیات په کار مونږ ته راځي. یعنې هغه شیان چې دلته زده کوي هلته بیا په انفرادي ډول هر لوبغاړي سره غږېږئ، که نه په عمومي میټینګونو کې چې کېنئ له لوبغاړو سره یادوئ، که مدیریت اداري منیجمنټ؟ په عمومي میټینګز کې هم کله د مونږ ټیم میټینګز وي، مونږ هغه کومه یو تخنیکي برخه چې وي، مونږ ته ښکاري چې یاره دا شی باید داسې وشي، کوم شی کومه تخنیک چې مونږ دلته یا زده کړی په بالینګ کې یا بیټینګ کې، مونږ هلته په میټینګز کې وایو، خامخا ورته وایي چې یاره دا مونږ دلته هلته داسې کوو په هغه لیګ کې یا هغه لیول کې، ځکه چې دې لیول لږ های لیول د کرکټ. نو څه نتیجه مو لیدلې ده آی پی ایل نه راوروسته، بي پي ایل نه راوروسته، کومې مشورې مو چې شریکې کړي د افغان لوبغاړو سره؟
نتیجه ګوري ډېر نتیجه هم ورکوي او هلکان چې چاته هم ښودلي دي هغه هلکان پکې په غور هم کوي هم زده کړه کوي. عابد صاحب ګوري، عابد صاحب درته پیغام پرېښی دی. عابد صاحب څه وایي؟ عابد صاحب وایي چې هان صاحب نبي جان ته سلام کوه، ورته وایه چې راشد چې درته بال کوي نو څه به ورسره کوي. راشد چې بال کوي ما راشد بیا ښه پوهېږي چې یې سره کوم. کله چې تاسو بیرته کابل ته ځئ یا تللي یاست کابل کې پاتې کېږئ، ځینې ځوانان به حتما راځي د 19 کلنو د الف لب ډلې، هغوی لیواله دي چې تاسو نه واوري دغه مشورې چې تاسو اوس دا خبرې کوي. پوښتنه چا درنه کړې ده لوبغاړو کې داسې لیوالتیا شته چې کښېني وایي چې نبي جانه ته ماته یوه مشوره راکړه، زما دغه ځای کې مشکل دی، څنګه دغه مشکل حل کړم په انفرادي شکل باندې که یو خو موږ زیاتره په افغانستان کې یو نو کابل اکثره په سفر باندې یو یا په خپله نیشنل ډیوټي باندې یو، که نیشنل ډیوټي باندې نه موږ په یو لیګ کې مصروف یو. لږ کم وخت چې یو موږ کور کې دمې ته لاړ شو یو هفته یا یو 3 ورځې یا 4 ورځې نو موږ زیات کرکټ بورډ ته هم نه ځو، خو بیا هم که یو موقع موږ ته مله یو وخت پیدا شي موږ د کرکټ بورډ ته لاړ شو، نور موږ پریکټس کوو، خپل ماشین لګېدلی موږ ته نور بالران لګېدلي، خو بیا هم که هغه لوبغاړي چې بهر نه راځي اکیډمي ته هغو ته اجازت نشته نو دومره لوبغاړي موږ نه ګورو، خو بیا هم د الف لوبډلې لوبغاړي یا 19 کلن لوبغاړي که زه پکې کومه غلطي وګورم نو هغه ته زه خپله ورتم، دا یې هم نه راته راځي چې یاره ما کې څه غلط، زه خپله ورتم چې دا خپه دی غلطه دا کار مو کړی دی. ډېر په نېشنل ټیم کې هم زه کوم چې یاره ستا باید هغه لوبغاړی چې یا که اوپنر وي که میډل آرډر بیټسمین یا څلورم یا 5م نمبر وي باید دا په خپل ځان باندې پوه شي زما کوم سچویشن ته زه مخامخ کېږم په میچ کې باید په هغه باندې کار وکړي په نیټ سیشن کې، داسې نه چې زه 4م نمبر بیټینګ ته وځم زه چکې شو په بل نیټ کې، هغه نه وي په کار نو هغه د میچ پریکټس نه شو بیا باید زما 4م پوزیشن نمبر ده زه په کومه ورته وځم 6مه ورته یا 10مه ورته به زه وځم. حریف مل لیکلي دي چې وایي د کرکټ په دنیا کې مو کوم لوبغاړی ډېر خوښېږي او چې ډېر غواړي ورسره مجلس وکړي تماس ونیسئ، یوازې داسې نه دي ویلي چې افغان لوبغاړو کې عمومي ډول پوښتنه کړې MS دوري تماس کې یې ورسره تماس کې نه مخ غواړم چې ورسره زیات کښېنم ګپ ورسره ولکم یا کومه تجربه چې هغه تر وهم کیون پیټرسن ده کوم خاص علت لري د لوبغاړو سره په دې خاطر باندې چې یو ښه لوبغاړي دي تکړه لوبغاړي دي ټیکنیک وایز چې وګورې کیون پیټرسن بي ډي ویلیرز نو په دغه وجه باندې اګریسیو دي پلان چینجینګ دي میچ چینجرز دي ښه لیډران دي. ښه لیډران په داخلي لوبغاړو کې که دا پوښتنه زه وکړم دا به راته نه وایي چې ټول لوبغاړي ځکه معمولا چې زما چانه دا پوښتنه کړې وای ټولو سره مې مینه ده، دا د چا شخصي ملګرتیا پورې اړه لري چې څوک چا سره ډېره مینه لري کښېني ناسته ولاړه لکه ما نه ښکاري ما ته زه فکر کوم که ته ووایې چې مثلا احمد مې خوښېږي غواړم ډېر ورسره وخت تېر کړم. یعنې کله چې افغانستان کې یم ناسته پاسته سمیع الله شینواري ګلبدین سره ځکه چې همسایګان دي دواړه سره نو یو ځای ګراونډ ته ځو بېرته راځو، کله چې بهر سفر ته لاړ شو په ملي ټیم کې نو زیاتره دومره زه نه ګرځم چا سره خپله کوټه کې زیات یم لوبه ګراونډ ته ځو ټرینینګ کوو بېرته راځو، اکثره زیاتره لوبغاړي زما کوټې ته راځي نو ما ورته تیار چای مې ورته ایښي میوه مې ورته. زه چې کله هوټل ته راغلم نن د فلوریډا ایالت ته ما د دنیا ډېر مشهور لوبغاړي ولیدل د کرکټ په تلویزیون مې لیدلي وو اول ځل و چې ما ولیدل د نیوزیلینډ ویلیمسن مې ولیده د ویسټ انډیز ډېر لوبغاړي مې ولیدل روزونکي مې ولیدل سیمن چې د ملي لوبډلې روزونکي وو دغه لوبغاړو سره چې تاسو کله کښېنئ ما یو دوه درې پوښتنه مو وکړه چې د افغانستان په اړه د کرکټ په اړه څه نظر لرئ فل ممبرشپ شو نظریات مثبت و زه چې کښېنئ د افغانستان په اړه عمومي نظر څه دی دغه ډول لوبغاړو سره چې کښېنئ مجلس کوئ ډوډۍ وخورئ چای وخورئ افغانستان کرکټ یادېږي اکثره لوبغاړو سره چې کښېنئ بیا پوښتنه کوي چې افغانستان کې حالات سره کوم دي افغانستان کې کرکټ سره کوم ده خلک کرکټ ګوري نه ګوري نوی ټیلنټ را روان ده نه ده را روان د دې باره کې پوښتنه کوي خوراک یې څنګه ده خلک یې څنګه دي جنګ شته نشته نو دې باره کې پوښتنه بیا موږ مثبت جواب ورکوو چې یاره کرکټ ډېر زیات ده نن سبا مخکې دومره خلکو نه خوښول نن سبا ډېر زیات خلک خوښوي کرکټ
کوم چې نوي ځوانان دي هغه بیا حد نه زیات کرکټ زیات خوښوي ګورنمنټ سپورټ زیات او سره بیا د خوراک پوښتنه کوي کوم خوراکونه دي څرنګه خو سپایسي خوراک دي ترخه یې نه وي ترخه ورته یې راشي بیا موږ ورته وایو چې ترخه نه وي او نارمل چا درته ویلي چې زه غواړم افغانستان ته لاړ شم په دې نړیوال لوبغاړو اکثره یا تاسو چاته بلنه ورکړې مونږ ټولو ته وایو چې راځئ راسئ ښه وطن نه ښایسته وطن ده چې ما سره ګرځئ څوک هم څه درته نه وایي دې کې شک نشته نو اکثره د میډیا دې له وجه باندې د خلک یې ډېر ډار کړي نو بیا مونږ ورته وایو دا صرف میډیا کې ده هلته که ته اوسېږې د هېڅ شي هم نشته موږ هم ژوند کوو نه به موږ په یورپ کې ژوند کوو نه په دوبۍ کې ژوند کوو نه په بل وطن کې ژوند کوو نه افغانستان کابل کې ژوند کوو